کوشش مو دا ده چې له خپلو هغو داخلي منابعو څخه چې په زرګونو بلکې په لکونو میګاواټه ظرفیتونه په داخل د هیواد کې لرو له هغه څخه استفاده وکړو د برېښنا په برخه کې خودکفا سو او خپلو ګرانو ولسونو ته خپلو خلکو ته پاکه برېښنا ورسو. کله چې موږ د اسلامي نظام خبره کوو د اسلامي نظام ساتنه ډیره مهمه ده. پرون که دغه نظام راوستل په موږ او تاسو باندې فرض وو، نن ساتنه را باندې فرض ده. دا ساتنه تنها په ټوپک نه کیږي، دا ساتنه تنها په د مرزونو په ټینګولو نه کیږي. دا ساتنه موږ هلته کولی شو چې موږ د نور الاحتیاج څخه ځان خلاص کړو. هغه که په هره برخه کې که هغه غذایي مواد وي، که هغه تجارتي توکي وي، که هغه موټر وي، که هغه بایسکل وي، که هر څه وي، په دغه سالون کې په دغه کنفرانس کوټه کې چې موږ او تاسې ناست یو څومره څه چې په سترګو راځي هغه وخت به موږ دغه نظام ته ټینګښت ورکوی شو چې دغه هر څه موږ خپله جوړ کړو. نو د نظام د ساتنې لپاره سیاسي حریت دا یو لازم اصل ده. سیاسي حریت په اقتصادي حریت ساتل کیږي. اقتصادي حریت لپاره صنعت ضرور ده. د صنعت لپاره چې ډیر مهم عنصر د هغه برېښنا ده. نو راځئ په دې برخه کې یو بل ته لاس ورکړو او کار وکړو. زه په خپلو سرمایه ګزارانو باندې غږ کوم چې ورونو راسئ د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړئ. تاسو ته د موږ دروازې خلاصې دي، خپلې طرحې راوړئ. په بعضو طرحو کې که غواړئ چې موږ د سره شریکان سو، پیسې هم درکوو، د سره شریکان کیږو. په بعضې طرحو کې که غواړئ چې مستقله خپله سرمایه ګزاري وکړئ، هم مو خدای راوله د موږ دروازې درته خلاصې دي. راځئ چې دا هیواد آباد کړو، راځئ د دې هیواد په آبادۍ کې یو بل ته لاس ورکړو تر څو یو سمسور او آباد افغانستان ولرو.